د استغفار د فضایل بیانو چې استغفار د الله رب العالمین نه بخښنې ته ویل کیږي. څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو که نه لکه دا استغفار ډېر وایه، نو په مطلب هم ځان نه دی پوه کړی چې دا څه ته وایي؟ د الله تعالی نه د بخښنې درخواست ته، د الله رب العالمین نه د بخښنې درخواست ته. او الله رب العالمین د بنده ګناه معاف کوي، خو چې کله بنده الله ته لاسونه ونیسي نو د دې وجې نه دا استغفار یا استغفار ډېر ویل غواړي. ځکه د الله پیغمبر فرمایي، عبدالله ابن بصر د حدیث راوي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ډېر خوش قسمته انسان به د قیامت په ورځ باندې هغه وي چې من وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، چې چا په عملنامه کې د قیامت په ورځ باندې استغفار ډېر وموندې شو، نو دا خوش قسمته انسان دی. نو انشاءالله په دغه خوش قسمته خلکو کې خو به ځان شاملو که نه. د دې پیدا بله دا ده چې څوک استغفار بار وایي او په ځان لازم کی، الله به د هر قسم مشکل نه بچ کی، او الله رب العالمین به د هر ټینشن او وهم نه وساتي. او درېیمه پیدا دا ده ویرزقه من حیث لا یحتسب، الله رب العالمین به در د داسې ځای نه روزي ورکي چې د به د باړو ګمان هم نه وي، ځکه چې د روزۍ ذمهوار څوک دی؟ الله رب العالمین دی. عبدالله ابن عمر فرمایي چې د الله پیغمبر به په کم مجلس کې کېناستو نو چې دا کلمات به یې نه وویلي نو د خپل مجلس ته به نه جدا کېدو. هغه کلمات دا دي، نن به دا یادو، او یو اوږد استغفار دی سید الاستغفار، د دې نه لږ به یادو، نیم به یادو، 2-3 ورځې به یې ووایو چې دا موږ ته یاد شي. نو کم کلمات چې به د الله پیغمبر 100 پیرې په هر مجلس کې لوسته نو هغه دا دي: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. وای ما سره: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او دا مناسبت د رمضان سره ذکر لري چې نن د رحمت 10 ختمیږي، سبا نه به د مغفرت 10 شروع کیږي. نو الله برته مغفرت او بخښنه هله کوي چې ته د الله نه توبه الله ته وباسې او د خپلو ګناهونو معافي غواړې که نه. نو انشاءالله دا کلمات خو به سهار او ماښام سلسل پیرې وایو که نه: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. بل استغفار چې هغې ته سید الاستغفار ویلی کېږي، او د دې راوي شداد ابن اوس یو صحابي دی، هغه فرمایي چې د الله پیغمبر دا فرمایلی وو چې دا کلمات څوک سار ولولي او یقین سره ولمر راغی نو الله رب العالمین به دته دی به الله جنت ته لیږي. دا فرمان د چا دی؟ د محمد رسول الله دی، ګوره زما نه دی. او چې د ماسخوتن نه ولستو د ماښام نه په دې شپه کې ول الله مر راوستو یقین سره او موحدو پردې مالم نو خوړلی و، عقیدې هم ټیک وه، نو الله رب العالمین به دته بخښنه کوي او جنت ته به یې بوځي. هغه کلمات دا دي، به سبا انشاءالله بیا وایو: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا په کورونو کې هم د زنانو سره په دې منظرونو کې شته دی، خو فکر ورته چا نه دی او نه د فضیلت نه خبر دی. نو انشاءالله چې دا به سحر او ماښام لولو چې الله رب العالمین د دې په بدله کې موږ له جنت راکړي. وایو به انشاءالله که نه بیا یې واورئ: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. او هغه کلمات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد مجلس نه پاسېده او 100 پیرې به وې، هغه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. الله دې مال او تاسو له په دې باندې د عمل طاقت او توفیق راکړي.